السلام علیکم دوستانو، د انګلیسي د زر لغاتونو د زده کولو دا شپږمې ویډیو ده او نور ویډیوګانې مې هم درته ویلي دي. دغه ټول ویډیوګانې دوستانو ډېره بهترین ویډیوګانې دي او ډېر بهترین لغاتونه دوستانو ما تاسو ته پکې ویلي دي. نو ضرور درسره هغه ویډیوګانې هم درسره وګورئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ چې راتلونکي ویډیوګانې بیا تاسو ټولې وګورئ. نو ویډیو شروع کوو. ډیسنټ ویل کېږي دوستانو ښه یعنې شریف انسان ته څه ویل کېږي؟ ډیسنټ ویل کېږي. سیده دا لغت ډېر زیات استعمالیږي. مثال ته وګورئ، he is an educated and decent man. دې مطلب دا دی هغه یو تعلیم یافته او شریف سړی دی. he is an educated، هغه یو تعلیم یافته دی، and decent man او شریف سړی دی. ډیسنټ ویل کېږي شریف یعنې ښه سړی دی. سیده دا ډېر زیات استعمالیږي، دا سره ضرور زده کړئ. موږ بل لغت چې دی هغه دی ټرابل ویل کېږي مشکل یعنې ستونزه. دا لغت هم ډېر زیات استعمالیږي. مثال کې خپله پوهېږي یا love is full of trouble. دې مطلب دا دی چې مینه له ستونزو ډکه ده. صحیح دی. نو ټرابل ویل کېږي مشکل یا ستونزه ده. د موږ بل لغت چې دی هغه دوستانو انوالو ویل کېږي شاملولو ته. د مثال په ډول don't involve other people in your personal matter. دې مطلب دا دی په خپل شخصي مسله کې نور خلک مه شاملوئ. don't involve مه شاملوئ other people نور خلک in your personal matter ستاسو په شخصي مسله کې. matter ویل کېږي مسله. صحیح دی. او personal ویل کېږي شخصي ته. زموږ بل لغت چې دی هغه دوستانو کمپیټنس ویل کېږي وړتیا قابلیت ته. دا لغت هم ډېر زیات استعمالیږي. مثال ته وګورئ، students will gain competence in a wide range of skills. دې مطلب دا دی زده کوونکي به په پراخه کچه په مهارتونو کې وړتیا ترلاسه کړي. ګورئ students will gain زده کوونکي به حاصل کړي، ترلاسه به کړي. ګې مطلب ترلاسه کول، کمپیټنس قابلیت وړتیا، in a wide range of skills مطلب دا دی په پراخه کچه مهارتونو کې. wide range ویل کېږي پراخه کچې ته او skills ویل کېږي مهارتونو ته. صحیح دی. نو دا هم باید سره زده کړئ. زموږ بل لغت چې دی هغه د بینش ویل کېږي لرې کول. بینش مطلب دی لرې کول. مثال ته وګورئ، you must try to banish all thoughts of revenge from your mind. دې مطلب دا دی ګوره اسانه مطلب دی ښه، تاسو باید هڅه وکړئ چې د خپل ذهن څخه د انتقام ټول فکرونه لرې کړئ. ګورئ you must try تاسو باید کوشش وکړئ to banish چې لرې کړئ all thoughts ټول سوچونه فکرونه of revenge د بدلې from your mind ستاسو له ذهن څخه. صحیح ده. هلته revenge ویل کېږي بدلې ته او thoughts ویل کېږي سوچونه فکرونه. صحیح ده. او mind مطلب دی ذهن ستاسو له ذهن څخه. زموږ بل لغت چې دی هغه دی behave ویل کېږي چلند کول. د مثال په ډول I will never behave like that in public. دې مطلب دا دی زه به هیڅکله هم داسې چلند ونه کړم په خلکو کې. I will never behave like that. دې مطلب دا دی زه به هیڅکله هم داسې چلند ونه کړم in public کې. صحیح دی. زموږ بل لغت چې دی هغه دی announce ویل کېږي اعلانول. announce مطلب دی اعلانول. ډېر مهم لغت یې ګورئ، they will announce the result of the exam today. دې مطلب دا دی دوی به نن د ازموینې یعنی د امتحان پایله اعلان کړي. they will announce دوی به اعلان کړي the result نتیجه of the exam today د نن امتحان یا د ازموینې به دوی دغه پایله اعلان کړي. صحیح دی. دا مطلب دی. زموږ بل لغت چې دی هغه دی admire ویل کېږي ستاینه یعنې صفت کول. ډېر مهم لغت دی، ډېر زیات استعمالیږي. ورته وګورئ مثال ته I admire her for her bravery. دې مطلب دا دی زه د هغې د زړورتیا ستاینه کوم. I admire her زه ستاینه کوم د هغې for her bravery د هغې د زړورتیا. bravery ویل کېږي زړورتیا ته او admire ویل کېږي ستاینه یعنې صفت کول. صحیح دی. زموږ بل لغت چې دی هغه دی achieve ویل کېږي حاصلول. achieve مطلب دی حاصلول. مثال ته وګورئ، if you want to achieve a high goal you have to try your best. اسانه مطلب دا دی که تاسو غواړئ چې لوړ هدف ته ورسیږئ یعنې حاصل یې کړئ نو تاسو باید خپله هڅه وکړئ. ګورئ if you want to achieve
که چیرې تاسو غواړئ چې حاصل کړئ a high goal یو لوړ هدف ګول کې هدف ته you have to try ته باید کوشش وکړئ your best ښه you have to try your best مطلب دی تاسو باید ښه خپله ښه هڅه وکړئ څه دی نو دا مطلب دی زمونږ بل لغت چې دی هغه دی annoy ویل کېږي ځورول annoy مطلب دی ځورول مثال په ډول I should be very careful not to annoy parents دې مطلب دا دی زه باید ډېر محتاط یعنی احتیاطمند اوسم چې مور او پلار ونه ځوروم I should be very careful زه باید ډېر احتیاطمند اوسم not to annoy چې ونه ځوروم parents مور او پلار نو دې مطلب دی